سلامونه او احترامات. حمزه بابا وایي چې سوچ راغونډ په یو مرکز یې نه کړم، هرې تپې ته د جرګو سره ځم. حمزه سفر که د حجاز وي نو هم زه د پښتون د قافلو سره ځم. دا وخت مونږ د باچا خان مرکز مخې ته ولاړ یو پېښور کې، څنګه چې ټولو ته پته ده چې سبا لا دلته د پښتون قامي جرګه کېدونکې ده د عوامي نیشنل پارټۍ د مشر اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې، او د دې جرګې د پیل څنګه وشو یو ځل مخکې هم د عوامي نیشنل پارټۍ اعلان کړی و، خو بیا د عوامي نیشنل پارټۍ د مشر اسفندیار ولی خان د بیمارۍ په وجه او ورسره بیا په جنورۍ کې د باچا خان او ولی خان د تلین چې کومې دستوري کېدونکې وي د هغې په وجه د ځنډ ښکار شوه. اوس یو ځل بیا دا اعلان شوې ده او سبا دلته د خیره کېدونکې ده. نو موضوع مونږ به ګورو چې په باچا خان مرکز کې د دې دپاره څه تیاریانې روانې دي او څه چې دلته کم خلک راغلي دي، میلمانه راغلي دي، کوم قربانه دلته موجود دي، هغوی د دې په باره کې څه وایي. راځئ چې ځو دننه باچا خان مرکز ته. څنګه تاسو کتلی شئ چې بالکل ما مخکې هم ذکر وکړو چې تیاریانې به روانې وي د سبانۍ د جرګې په باره کې. نو مونږ ګیر چاپېره ګورو چې دلته په دیوالونو باندې بیرغونه لګولې شوي دي، د هغې دپاره چې کوم نارې لګولې شوي دي د پښتنو د یووالي دپاره، د باچا خان قولونه، د نورو پښتنو چې کوم مشران دي د هغوی خبرې اترې به دلته کېږي. تاسو که زموږ په دې ګس لاس باندې هم وګورئ، دلته لا لګیا دي څه ملګري کار هم کوي. دا هغه باچا خان مرکز دی، دننه دا د هغې عمارت دی چې په دې تېره اونۍ کې د باچا خان اونۍ کې دا حال چې کوم لاندې و، مخکې به دې ته بس د باچا خان مرکز لوی حال ویلی کېدو، لوی تالار به ورته ویلی کېدلو. دا په دا تېره اونۍ کې د عوامي نیشنل پارټۍ د صوبایي صدر ایمل ولی خان او د افغان کونسلیټ چې کوم کلچرل اتاشي دی هوتک صاحب، د هغوی په لاس باندې د دې پرانسته بیا وشوه، او دا حال چې کوم دی دا بیا د احمدشاه بابا تالار په نوم باندې د دې پرانسته وشو، د هغه په نوم باندې دا منسوب کړی شو. دا چې کوم دلته دا کوریډور دی، دې کې د مختلفو د چې کوم قومي مشران دي د پښتنو د هغوی عکسونه لګېدلي دي په دیوالونو باندې. اکه مشران چې مونږ تاریخ لولو خو زمونږ ډېرو کمو خلکو ته پته وي. نو دا هم یو ښه څه ده ځکه چې څوک دې مرکز ته راځي او دلته په دې لاره تېرېږي، نو چا دلته ګوري چې دلته دا لګېدلی دی بهلول لودي، نو چې هغه ته پته وي چې یاره بهلول لودي څوک و. دقسې ورپسې چې مونږ مخکې ځو د شیرشاه سوري، بایزید انصاري، دریا خان اپرېدی، نو دا ټول عکسونه دلته لګېدلي دي په دې سر نه واخله تر هغه سره پورې، او دا به خلک ګوري، نو دې نه به خلکو ته پته هم لګېږي چې دا مشران څوک وو، د دې دپاره د پښتنو دپاره کار او زیار څه و. دا څنګه ما مخکې ذکر وکړو احمدشاه بابا تالار چې کوم مخکې د باچا خان مرکز په لوی تالار په نوم باندې پیژندلی کېدو، په تېره اونۍ کې د دې بیا پرانسته وشوه او دا حال دا تالار چې کوم دی دا د احمدشاه بابا په نوم باندې منسوب کړی شو. د ډېر لوی حال دی، تقریبا چې زما د اندازې مطابق په پکې در زرو نه واخله تر 2000 پورې به خلک په تقریبا په دې حال کې راځي. د دې کې هم دننه ګیر چاپېره چې څومره دي د باچا خان عکسونه د مختلفو زمانو او ورسره د هغه اکه ویناګانې چې هغه په مختلفو کتابونو کې ذکر کړي دي، اکه ویناګانې په دې ګیر چاپېره په دیوالونو کې لګېدلي دي. او کوم هم چې داسې د پارټۍ پروګرام وي یا د کتابونو مخکتنه وي یا څه کلتوري پروګرام وي هغه دلته کېږي. او د دې د مرکز چې کوم چارواکي دي مشران دي د هغوی وینا دا ده چې دا حال کم دی دا مونږ د ټولو دا د پښتنو مرکز ته هم د ټولو پښتنو شریک کور وای، او دا حال چې کم دی هغوی وایي چې دا مونږ د هر قسمه پروګرام دپاره مونږ دا بالکل ویډیا ورکو، د مونږ چې کم دلته څه لږ ډېر د چای او اوبو کم وس کېږي هغه به هم ورسره کوو، خلک د راځي دلته د پروګرامونه کوي.
میرویس خان هوتک د احمد شاه بابا د چا په نوم باندې چې دا تالار منسوب کړی شوی دی. احمد شاه بابا د نوي افغانستان د چې کوم بانی ګڼل کېږي چې کوم پښتنو کې د یو نوي نېشنلزم پیل کړی و. احمد شاه بابا وزیر اکبر خان د جمرود د جنگ چې کوم اتل دی هغه دی او ورسره دی خواخوا کې د میوند غازی سردار ایوب خان چې کوم مقبره یې اوس هم په دلته په پیښور کې وزیر باغ سره نږدې موجوده ده. که کوم ملګرو نه وي کتلی نو دلته هغه کتلی شي. غازي امان الله خان د استقلال یو لوی نوم د افغانستان د هغه انځور هم دلته باچا خان سره بالکل څنګ په څنګ لګېدلی دی. او باچا خان په خپل کتاب کې هم د غازي امان الله خان ذکر کړی دی. هغه ویلي چې یو ځای کې چې زه ورسره کله میلو شوم نو هغه ما سره خبرې په فارسي کې کولې نو ما ته پوښتنه وکړه نو راته وویل چې ما له پښتو ویل سمه نه راځي لوستل نه راځي. نو نه پس مې ورته وویل چې دا خو ستا خپله ژبه ده نو چې بیا ورسره ما سره واده وکړه چې زه به پښتو زده کوم. چې کله مې ورسره بیا دویم ملاقات وی کېدو نو پای کې را سره پښتو ویله. نو باچا خان سره نن عکس هم دلته په دې دیوال باندې بالکل مخامخ لګېدلی دی. دی خوا د پښتونخوا وطن د سیاست یو بل ډېره لویه نامه خان عبدالولي خان د باچا خان فرزند د عوامي نیشنل پارټۍ مخکینی مشر او اوس د رهبر تحریک خان عبدالولي خان په نوم باندې چې موږ پیژنو چې د هغه د یو ښه سیاستوال سره سره یو ښه صحافي او یو ښه ادیب هم و. د هغې چې کوم کتابونه دي کار تاریخي حوالو سره یې موږ ګورو او په نورې دقسې د ادبي حوالو سره نو یو ډېر لوی نوم لري. دا اکه سیرا اکه مشر چې د چا په مشرۍ کې به سبا لکه خیري دلته په باچا خان مرکز کې د پښتنو قومي جرګه کېږي. اسفندیار ولی خان بیمار دی خو د هغه بیمارۍ پرته هم هغې دې کار ته املا تړلې ده او موږ به دعا کوو چې الله وله ژوند ورکړي چې دقسې د پښتنو د یووالي دپاره د پښتنو د راغونډولو دپاره دا کومې هڅې روانې کړي دي دا دقسې جاري. دا یو ډېر تاریخي انځور دی د اپریل 1913 چې کله د خدای خدمتګار تحریک بنیاد کې ښودلی شو او د هغې لومبنۍ جلسه چې کومه کېده سالانه جلسه نو دا اکه ټول خدای خدمتګار سرخپوش اکه موده کې چې کومه وردي ورته ورکړې شوې وه هغه یې چولې ده. په منځ کې باچا خان ولاړ دی ورسره ګیر چاپېره ماشومان هم دي یو وکه دي د یو اندازې مطابق چې په دغه کې دا په لکونو خلکو ما په یو کتاب کې لوستي وو چې خواوشا تقریبا په دغه جلسه کې موږ ګورو چې نن سبا د ښځو چې کومه ونډه وي برخه وي هغه په جلسو کې په دغسې پروګرامونو کې ډېره کمه وي خو په اکه جلسه کې د ما یو کتاب کې لوستي وو چې په هغې کې تقریبا 800 زنانه هم په اکه وخت کې موجودې وي. نو دا هم یو ډېر لوی کار دی او پکار دی چې نن وخت زنانه هم دغسې پروګرامونو ته ډېر راځي چې په سیاسي توګه باندې هغې کې شعور راشي او د خپل کام خپلې خاورې دپاره غږ پورته کړي. دا هم د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک چې کوم ملګري وو نږدې ملګري اکه ټول باچا خان منځ کې ناست دی ورسره کیر چاپېره اکه ټول ملګري دي لاندې د ټولو نومونه هم په نمبر لیکلی شوي دي د یو پېژنګلو. دې کې دا دوه نومونه په دې چې کوم د په ځمکه ناست دي دوه شخصیتونه داسې دي چې د هغوی نومونه خلکو ته نه دي معلوم چې دا څوک دي. نو تاسو یې هم دلته کتلی شي که چاته دقسې وي چې ورته پته وي چې دا فلانکې دی دا فلانکې بابا دی نو هغه دلته راتلی شي د مرکز چې کوم انتظامیه د هغوی سره رابطه کولی شي چې دا نوم پکې د هغوی هم د هغوی دپاره خالي ځای پرېښودلی شوی دی. دقسې په کورسو د شاته چې کوم کسان ولاړ دي په هغې کې هم دا دوه کسان چې کوم دي د دې نومونه چاته نه دي معلوم او په اخري کتار کې چې کوم 3 کسان ولاړ دي په هغې کې د یو کس نوم چاته نه دی معلوم 2 کسان معلوم دي سالار رب نواز خان او شیخ باچا دی د پیښور ورسره چې کوم دریم کس دی هغه چاته نه دی معلوم. نو دا تصویر به مونږ همداسې هم بیا ورکو ورسره که تاسو کې داسې څوک ملګری وي چې هغه دا پیژني نو د مرکز انتظامیې سره رابطه کولی شي چې د دې دا نومونه هم دلته خوندي کړي شي او خلک یې وپېژني. دا دې ته د خدای خدمتګار کوریډور نوم یا ګیلري نوم ورکړی شوی دی. په دې کې هم د خدای خدمتګار تحریک چې څومره هم ملګري وو مشرانو د هغوی انځورونه لګولی شوي دي چې د چا تاریخي پیدایش پته وه هغه لګېدلی دی ورسره چې د چا پته نه وه نو هغې سره د هغه ځای چې کوم ځای کې دا پیدا شوی و هغه لګېدلی دی. موږ ډېر وګورو دقسې نومونه چې اکثره موږ د باچا خان کتاب کې به ذکر اورېدلی وي خو هغه موږ دلته تصویر وینو د تصویران ډېرو په خوارو باندې را پیدا شوي دي
دي د هغوی د کورنو نه د هغوی د ملګرو نه یا چې کوم د تاریخ استادان طالب علمان دي هغوی ورپسې ډېرې هڅې کړي دي لاس ته که دا یو تصویر دی که دا مونږ د کیمره باندې وښایو نو ټاکور چندرا سنګ چې کله په 13 اپریل کیسهخانۍ کې پیښه کېده چې کله هغې کې پښتانه شهیدان کېدل د فرنګي په وخت کې نو دا اکه یو د چې کوم د ملیشي چې کوم مشر هغه دا یو پلټن والا او د انکار کړی و چې زه په دې پښتنو بې وسلې پښتنو باندې زه ډزې نشم کولی نو دا هم د هغه ته د عقیدت وړاندې کولو دپاره پرځولو دپاره دا د هغه عکس دلته لګېدلی شوی دی کېدای شي چې د هغه بچي د هغه نوسي یا د هغې د خاندان والا اوس هم چېرته ژوند کوي خو د هغه چې کوم یادونه دي هغه دلته په باچا خان مرکز کې خوندي دي دا هم ډېر تاریخي انځور دی چې د پښتنو دوه ستر مشران او ورسره ډاکټر خان صاحب دا ولاړ دي ډاکټر خان صاحب اکه و چې د پښتونخوا وزیر اعلی پاتې شوی و اکه وزیر اعلی چې د چا حکومت بیا قیوم خان ختم کړو او بیا په لاهور کې هغه شهید کړی شو او ورسره صمد خان اچکزی چې د هغوی برخوردار محمود خان اچکزی هغه یو هم موجود دي او د خپل ګوند مشري کوي الله دې وکړي چې څنګه دقسې دا مشران په یو تصویر کې په یو ځای ولاړ دقسې چې کوم د نن وخت مشران دي هغوی هم رایوځي شي په یو وخت ودرېږي مخکې ځو تصویرونه ډېر زیات دي دا په نمبر که موږ ګورو په دې باندې به ډېر وخت ولګي او بیا خلک تنګېږي هم ورته خو دا صرف دی که موږ داسې وګورو نو ګیر چاپېره دقسې دا ټول تصویرونه لګېدلي دي دا د باچا خان د کورنۍ تصویر د باچا خان د کورنۍ تصویر دی په کوم کې چې خان عبدالولي خان ډاکټر خان صاحب باچا خان او غني خان ولاړ دي ډېر ستر نومونه دي د هېڅ پېژنګلو محتاج نه دي ټول خلک یې پېژني په دې دیوال باندې هم دلته دوه انځورونه لګېدلي دي او خدای خدمتګاران دي دا هم دا دننه بیا اکه ځای دی چې کوم ځای کې د مرکز مشران چې کوم ذمهوار خلک وي په کابینه کې په صوبایي کابینه کې یا مرکزي کابینه کې د هغوی دفتر دي دلته ورسره دا په دیوالونو باندې بیا دلته هم دقسې انځورونه لګېدلي دې کې زیاتر اکه انځورونه لګېدلي دي په دې وخت کې چې کوم کې دا د عوامي نیشنل پارټۍ یا چې کوم د کله نیپ و دا نیشنل عوامي پارټۍ د هغې مشران پاتې شوي دي لومبې باچا خان ورپسې عبدالحمید باشاني بیا خان عبدالولي خان بیا سردار شیرباز مزاري ورسره اجمل خټک او دې وخت کې د عوامي نیشنل پارټۍ هم د نیپ چې کوم تسلسل دی د هغې چې کوم مشر اسفندیار ولی خان د هغې تصویر لګېدلی دی دې سیټ ته صرف دا یو تصویر ښودل غواړم مونږ چې تر اوسه پورې راغلو نو چېرته د ښځې تصویر مو نه و لیدلی خو عوامي نیشنل پارټي یا د خدای خدمتګار تحریک چې کوم تسلسل دی هغوی خپل چې کوم مشران دي خپل اتلان دي هغه کله هم نه هېروي الف جان خټکه چې په تېر کال نومبر کې د هغوی په حق رسېدلي وو د استازې په حیث د یو شاعرې په حیث د هغې یو ډېر لوی نوم دی الله دې که جهان ښایسته کړي او د هغې برکتونه دې موږ سره وي دلته اخیری انځورو بره چې کوم دلته دا وړوکی حال دی دې حال ته عبدالولي خان تالار نوم ورکړی شوی دی که موږ یې دې خوا وګورو دا ور اوس حاضر ساعت لږ دا خلو شو دلته عبدالولي خان تالار دا چې کوم دقسې واړه پروګرامونه چې دقسې 50 کسان وي پکې هغه وینو دا دلته کېږي چې کومه دویمه برخه ده په دې کې هم همکه شان چې څنګه لاندې د خدای خدمتګارانو انځورونه تصویرونه لګېدلي وو دې کې هم په دواړو سړو دیوالونو باندې دا لګېدلي دي تاسو یې په چې کوم د ویډیو کې دی دې کې کتلی شئ ناظم سرفراز خان چې کله دلته دا مرکز دی باچا خان مرکز کو چې کله خدای خدمتګار تحریک د سردریاب چې کوم مرکز په سردریاب کې جوړ شوی او د هغې چې کوم مشر نو هغه دا دی د نن سبا چې کوم د مرکز مشر دی هغه په خپله د صوبې چې کوم صدر دی عوامي نیشنل پارټۍ صدر ایمل ولی خان دی نو د هغه وخت چې کوم مشر و هغه دا عبدالجلیل ندوي صاحب چې دغه مونږ یې ګورو د هغې چې کوم زوی و هغه بیا ډېر لوی نوم یې پیدا کړی و چې په 18 ترمیم کې د هغې ډېر لوی کردار و د پښتونخوا د حقونو ګټلو کې حاجي عادل صاحب د هغې والد محترم صاحب و په دې مخامخ دیوال باندې د هغې انځور لګېدلی دی ورسره ولی محمد طوفان چې یو ډېر لوی صحافي او شاعر اکه زیاتر نظمونه شعرونه یې چې
باچا خان او ولی خان د پاره لیکلي وو د هغې جلسو کې به یې دغه نظمونه او شعرونه ویل د هغې تصویر دا مخامخ لګېدلی دی. دغه هم ماستر عبدالکریم یو ډېر د صحافت د چې کوم د ادبیاتو کې کار کړی دی خپل د استادو د چې کله د ګریجویشن وکړو په هند کې دا نه پس چې کله دی واپس کلی ته راغلو نو باچا خان سره ملاقات شو چې کوم بیا آزاد سکولو اوتمانزو کې پای کې د استاد په حیث باندې کار کولو ته تر اخري دمه پورې د خپل کار جاري ساتلی. اوس په یوه راشه دغه هم دا لګېدلي دي دا د دې کې چې کوم مشران دي دا د جنوبي پښتونخوا مشران عبدالکریم شورش، خان عبدالولی خان، میر غوث بخش بزنجو او سردار عطاالله خان منګل د نیپ د وخت تصویر دی. دا مشران پکې موجود دي که وخت کې دا ټول مشران په یو ځای د زموږ د بلوچستان د جنوبي پښتونخوا چې کوم اصغر خان اچکزی صاحب دی صدر دی صوبایي د هغې والد محترم چې د ترهګرۍ چې کوم یو لهر راغلی و په دې پښتون وطن کې پای کې خپل ژوند نه لاس انځلی و د هغې تصویر هم په دې دغه کې لګېدلی دی. دا ټول دې دغه کې د کس نور د باچا خان بیا د کس مختلفې حوالې لګېدلې دي خو دلته صرف یو څیز به بل ښیم دلته چې کوم میوزیم دی دلته بیا اکه دفتر دي کوم دلته لایبرري ده باچا خان امن کتابتون ورسره اخوا د پښتون رسالې دفتر دی ورسره اخوا د شهباز اخبار او د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم میډیا سیل دی مرکزي د هغې دفترونه دلته دي. هغې سره اخوا بیا امن سټوډیو ده چې په کوم کې ریکارډینګ کېږي او نور څیزونه دا د دې پرانسته هم په تېره اونۍ کې د باچا خان اونۍ کې شوی وه خدایي خدمتګار میوزیم خدایي خدمتګار لرغونتون چې کوم میوزیم ته په پښتو ژبه کې ویلی کېږي دې کې اکه څیزونه د باچا خان او د خدایي خدمتګار تحریک اکه څیزونه چې کوم هغې استعمال وو یا د هغې سره یې څه حوالې لرلې هغه ټول ایښودلی شوي دي. څه څیزونه داسې دي چې هغه اوس هم په مختلفو کورنو کې مختلفو خلکو سره یا چې د هغه کوم د خدای خدمتګارو وارثان دي هغې سره پراته دي نو د مرکز نه ورته دا یو اپیل بار کېږي نه زه هم بیا هم په دې شیشه باندې کوم چې چا سره هم د کسې آثار وي د خدای خدمتګار تحریک په حواله باندې نو د مرکز انتظامیې ته حواله کولی شي هغې به ورسره مکمل یو ټیکسټ به ورسره لیکل به ورسره کوي چې دا د چا دی یا موږ د چا نه اخیستی دی او موږ به هغې ته نور څه نشو کولی صرف شکریه ادا کولی شو نو دا یو دغه بیا کوو. دا کویلجیر دی چې باچا خان په اخیری وختونو کې خپل ژوند تیر کړی دی. موږ په اخیرنو ډېرو تصویرونو کې چې کله بیا د کلر کیمرې رنګینې کیمرې وي په ډېرو کې بیا په دې لیدلی دی او دا اکه یو دغه دی چې کله د کالاباغ ډیم خلاف احتجاجونه کېدل نو باچا خان چې په ټوله پښتونخوا کې چې کومې جلسې کړې وې کومې دورې کړې وې په دې ویلچیر یې کړې وې نو موږ ته خو نن سبا ډېرې اسانۍ دي. باچا خان په هغه وخت کې په دې ویلچیر ګرځېدی شو نو موږ خو نن سبا موږ سره موټر هم شته دی هر څه شته دی پیسې هم شته دی انټرنیټ هم شته دی. دا د باچا خان د استعمال چې کومه جوړه وه هغې به وی چې دوه جوړې نو یو جوړه به چې هغې کومه اچولې وه او یو به هغې سره که چې موږ یې تصویرانو کې وینو یا چېرته ویډیو کې وګورو نو یې سره به یو بوجۍ وه ګوتۍ وه په هغې کې به هغې خپله جامه ځان سره ګرځوله. دا د باچا خان کونټی د هغې چې کومې چشمې دي استعمال او دا بیا د صوابۍ یو مشر دی بابا دی هغه د خټو نه دقسې مجسمې جوړوي نو دا د باچا خان مجسمه جوړه کړې ده دلته په دا هم ایښودلی شوې ده. دا د باچا خان قرآن شریف دی چې کوم دلته بره پروت دی اوس هم په ډېر ښه حالت کې دی. د هسپتال چې کوم رپورټونه دي دا مخامخ پروت دی د بمبئی هسپتال د انډیا په دغه کې د باچا خان رپورټونه دي چې هغه علاج لپاره هلته څه وخت لپاره تللی و. د لاندې بوټان هم پراته دي سپلی ده او دا کښخته چې کوم په د سردریاب مرکز چې کوم و پای کې استعمال شوی و نو دا کښخته ده چې بیا قیوم خان په بمونو باندې والوزولو دا یو خښته د یادګار دا کړنګ شوي یادګار په دغه موږ سره پرته ده چې د هغې یو یادګار دی او موږ ته دا را یادوي چې په دې وطن کې په پښتنو باندې څنګه ظلمونه شوي. دې خوا که موږ وګورو دا لا بره لګولی شوي نه دي لاندې پرتې دي دا به لګېږي بره د فضل رحیم ساقي صاحب چې کوم موږ ویل سرخ پوش به یې ورته ویل ریډ شرټس خدای خدمتګار به چې کوم وو د هغې به سرې وردۍ وي. دا اوس چې کوم موږ ګورو سالاران نو دا هم د اکه یو تسلسل دی. دا د فضل رحیم ساقي صاحب چې کوم وردي ده ورسره چې کوم کوټ دی نو دا دلته پراته دي دا به بیا وروستو لګېږي. دلته هم مختلف تاریخي څیزونه پراته دي
د تصویران دي ورسره د اک وخت یو لاټین دی دلته لاندې پکې یو تماچه پرته ده د یو خدای خدمتګار تماچه ورسره د زیدی د خدای خدمتګار عبدالعزیز خان کاکا د لاس غړی چې کوم باغه په لاس کوله او ورسره د تصویر کې وګوري نو باچا خان په یو کیری ډبه کې ناسته او دغه قاعده کې کیری ډبه چې ما څنګه مخکې ذکر وکړو چې په دغه ویلچیر به دورې کولې نو د اک کیری ډبه و چې دی کې بعد کلاباغ ډیم خلاف چې کوم جلسې وي جلوسونه وای کې باچا خان ګرځیدل دی او دا بل تصویر کې تاسو کته شي باچا خان په دغه ویلچیر باندې هم ناشته دی کې اک د پاڼو ټیکسټ په شکل کې یا د کاغذ په شکل کې اک سيزونه دي چې کومه دلته پرتی دي موږ سره د رومبای پښتون رسالې چې کوم نقشونه دي هغه هم پراته دي په دې کې چې کوم باچا خان په 1928 کې شروع کړی او تر نن دمه پورې په 100 دورونو کې بند هم شو خو تر نن دمه پورې هغه لګیا د بیا هم کار کوي او خپل چې کوم خبرونه دي هغه کوي دا تاسو به مخکې مسوزل کتلې وي د شهید یمن د بشیر احمد بلور صاحب دا غي اک جامع دي او کوټ ته چې په اخیری دماکه کې کلاغي باندې برید شوی دا غي نمخ کې پای باندې 15 ځله برید شوی او خو غي پکې بچوي او د اخیری حمله چې کومه هغه کې د شهید شو او تاسو کدا وګورئ نو چې هغه کوم کول چې خپل چې کله شهید شو نو دا غي خزه مرمن دا تاسو کوي د شهید هارون بلور مور دا تاسو کوي چې په ملا لګیدلې دی که پسینا نو هغه نه تاسو کړی چې هغه شهید شوی دی مړ شوی دی او ته تاسو کوي چې په ملا لګیدلې دی که پسینا نو هغه ویل چې ماته ویلو چې کله مړ شم ماته پته راځي زبم دین امرم خو که مړ شم نو بیا مې وګوره که په سینه باندې لګیدلې او مانو مخ مې وګوره خو که په ملا باندې لګیدلې او مانو مخ به مې نه ګوري نو کومګې دلته وګورو نو دا غي کوټ دا غي جامې د رستونه بالکل سلامت دي صرف دا غي په سینه باندې زخمونه دي چې کله غي ته بیا دا ویلې شو چې هغه په سینه باندې لګیدلې دي نو بیا راځي او دا غي مخوري نو زمونږ مشران دک سیو تاسو دا غي چې کوم صرف په خبرو نه په عمل باندې هم هغه ثابت کړی دي چې موږ څنګه کار کوو څنګه نه کوو کتونکو د باچا خان مرکز د ګیټ نه را شروع شوی او اخیری ځای پورې تاسو ته ټول مرکز او خودلو او زمونږ هڅه صرف دا و چې مونږ دک قتل چې سبانه جرګې د پاره دلته کمی تیاریان روان دي نو تیاریان تاسو ټول یو کتلې سبب بیا نور ګورو چې سکیږي مشران څه فیصله کوي خو مونږ د خپل مشرانو نه د هیلي لرو چې پر روانو وختونو کې هم د کسناستو کې چې د دې وطن د دې ولست لپاره ګټه وروړي فائدې وروړي او دا ناسته د اخیری نشي پښتنو خپل کې چې تر څو مونږ جرګه شوی نه یو تر هغه پورې به مونږه کامیابی نومو نو په دې هیله باندې چې سبب ان شاء الله د مشرانو د چکم فیصلو کې هغه به په خیر تمامېږي د تر هغه پورې به تاسو نه اجازه غواړم ډېر ډېر مننه الله پامان